سلامونه ګرانو غواړئ نوی کمپیوټر واخلئ یا پوهیږئ چې ستاسو کمپیوټر څومره قوي دی یا یو چاته په بازار کې کمپیوټر اخلئ نو تاسو باید لاندې اته شیان په نظر کې ونیسئ لومړی کمپني دویم ریټ دریم جنریشن څلورم پروسیسر پنځم ریم شپږم هارډ ډیسک اووم ګرافیک اتم سایز د دې لومړی رزم کمپنۍ ته کمپیوټر خو مختلف کمپنۍ تولیدوي هر کمپنۍ خپل خصوصیات لري بیا هر کمپیوټر په هر هیواد کې ځینې کمپیوټر خانه نتیجه ورکوي ځینې خانه نتیجه نه ورکوي لکه کمپنۍ کې مختلف کمپیوټر لکه ډیل دی ایچ پي دی لینو دی که نه دا تر ټولو ښه کمپیوټر دی نو د دې نور کمپیوټر هم شته توشیبا دی ایسر دی ما خصوصا چې استعمال کړی دا خو ډېر کمپیوټر استعمالوم دوه درې مې استعمال کړل که نه خو ماته ښه نتیجه راکړې زه نو په دې خاطر زه تاسو دغه د ډېر کمپیوټر خصوصیات درته ښیم په دویم نمبر کې به تاسو ریټ ولیکئ اوس کمپیوټر مختلف ریټونه لري مثال که ښې پیسې ورکوي نو ښه کمپیوټر میلاویږي که کمې پیسې ورکوي نو بیا به مثال کمپیوټر خصوصیات کم وي دومره په ښه نه وي درېیم جنریشن خپل نسل ته یي که نه لکه کمپیوټر مختلف نسلونو کې راغلي دي جنریشن دی یولسم دی دولسم دی دیارلسم دی څوارلسم دی پنځلسم شپاړسم مثال مختلف راغلي شاید نه راپسې راغلي وي که نه نو په دغه کې چې سمه جنریشن لوړېږي نو دومره کمپیوټر ښه وي جنریشن تا که دی چې سمه جنریشن لوړېږي نو دومره پې قیمته لوړېږي که نه لکه تاسو ته مخکې په ریټ کې ما وویل چې تاسو به جیب ته هم کسئ په درېیم څلورم نمبر کې چې دی پروسیسر دی کمپیوټر گفته پروسیسر په نظر کې نه چې پروسیسر ته سره کم ته ولې پروسیسر د پر زوال روشن د پروسیسر ته معلوموي سره کم دا مدغه دیس پی سی په کلیک وای رائټ کلیک خراب شي پراپرټیز دا پروسیسر د کمپیوټر پروسیسر د انټل کور آی 5 وده کې انټل د کور آی 5 د ما کمپیوټر نو اووم جنریشن دا اوتم ته نږدې وو تو په مانس کې دا وو زره څلور سوه څلوېښت دا مطلب یې کوي چې د اول حرف چې دی که دغه پنځه وو که شپږ که اووه که اته که نو دا خو د جنریشن معنی ورکوي زما کمپیوټر چې اووه دی نو د اووه جنریشن دی نو څلور صفر دا معنی ورکوي چې د اووه تو په مانس کې دی همدا چې د سی پي یو 2.0 هرتز دا معنی چې د هغه فریکونسي وخت هرتز دی نو کمپیوټر چې د هغه پروسس کوي ډیټا د فریکونسي پروسس کوي نو ځکه دغه هرتز استعمال شوی دی که نه نو زما کمپیوټر هغه چې دی 2.0 هرتز ریم برای که معلومات هم دلته دي که نه مختلف ډول سرمونه دي که نه لکه تاسو هم ویل چې که چېرته تاسو کمزوری کار به کوئ مثل افس پروګرامونه کار به کوئ د 2 جی بي 4 جی بي شپږ جی بي مثال تاسو کفایت کولی شي که نه هغه چېرته مثل ګرافیک یا د درنده کارونه په کوئ داسې کوشش وکړئ چې مثال 8 جی بي وي مثال 16 جی بي وي 32 جی بي مثال څومره ریم لوړ وي نو په دې سره کمپیوټر هم هغه پروسس چې که نه کور ښه کړي که نه نو د هغه دغې پروسیسر او ریم په باره کې معلومات وو په دې کې د څلور شپږم نمبر کې هارډ ډیسک نو تاسو ته په دغې کې ویډیو هم خپره کړې ده د ان اکبر سلام صادق یوټیوب چینل کې تاسو کولی شئ دغه څخه ویډیو واخلئ هارډ ډیسک په درې قسمه دي چې یو دا ایچ ډي ډي دی بل دی اس اس ډي دی دریم اس اس ایچ ډي په نوم زیاده درې قسمه هارډ ډیسک دا په تاسو ته واضح په دې کې موضوع کړی دی مثال ایچ ایچ ډي دا معنی هارډ ډیسک دی په خپله بل اس اس ډي سالډ سټیټ ډیسک دی بل اس ایچ ډي دا سالډ سټیټ هایبرایډ هارډ ډیسک دی که نه دغه مثال دی باره کې تاسو واضح معلومات درکوي تاسو کولی شئ چې زما د یوټیوب چینل څخه ان اکبر سلام صادق سرچ کړئ په هغه کې په واضح ډول سره مې معلومات ورکوي تاسو کولی شئ همدا قسم نور ویډیوګانې هم شته تاسو کولی شئ چې ورڅخه استفاده وکړئ په شپږم نمبر کې ګرافیک دی ګرافیک په دوه قسمه دی یو دی ډیډیکیټ ګرافیک دی یو شیر ګرافیک دی ډیډیکیټ دغه تاسو کوم ځای معلوموئ چې دغه ګرافیک د کوم ځای معلوم کړم تاسو به ګرافیک ته راشئ به دغه رایټ کلیک په وکړئ نو ورسته به راشئ ډسپلې سیټینګز ته به راشئ هغه نه ورسته به راشئ لاندې اډوانس ډسپلې سیټینګز ته به راشئ هغه وروسته بیا راشئ ډسپلې اډاپټر پراپرټیز فار ډسپلې سیټینګ به کلیک وکړئ هغه وروسته همدغه میسج درکړه ګرافیک
او ورا کې دا مثل کې معلومات د کمپیوټر خصوصیات ښیي کنه د ګرافیک په اړه همدا کې دا دوه شیان مهم دي چې یو به تاسو سیستم ډیډیکیټ ویډیو میموري دویم شیر سیستم میموري دا دوه شیان مهم دي ډیډیکیټ ویډیو میموري دا تاسو کوشش وکړئ چې د ډیډیکیټ ویډیو میموري دا زیاته وي موږ به دا تاسو لپاره په ګرافیک ډیزاین ښه کار کوي لکه تاسو ویډیوګونه وګورئ یا ګیمونه وکوئ یا ګرافیک ډیزاین وکړئ پر مثال انجینران مثال د غوړي په کمپیوټر کې ډیزاین وکړي کنه د ډیډیکیټ مهم دی په سم ډیډیکیټ وړي نو در کمپیوټر په خوي په سم ډیډیکیټ وړي نو در کمپیوټر وایر وړي دا دویم شی سیستم میموري دا سره په څه لګي د کمپیوټر کې عکسونه خلاصوي بندوي یا کوم پروګرام خلاصوي بندوي کوم پروګرام د انسټالوي دا کوي دا دغه د پرته کنه دغه د پرته چې ته مثال ګرافیک پروګرامونه استعمالوي مثال عکسونه وړوي یا ول دا شی په یا افیس پروګرام استعمالوي بیا شیر سیستم میموري او خاصیاتوي لحاظو همدغه دوه شیان تاسو د بل ځای هم کتلی شئ لکه څنګه چې همدغه ځای نه وکتل تاسو کولی شئ چې همدغه دغه ګرافیک په اړه بل ځای نه معلومات کتلی شئ کوم ځای نه رابشئ په دې ټاسک بار به راج کلیک وکړئ بیا به راشئ ټاسک منیجر به کلیک وکړئ این وروسته به راشئ پرفارمنس په دې به کلیک وکړئ همدلته تاسو ته هم دغه د ګرافیک په اړه معلومات درکوي که نه په دې کې دوه شیان مې تاسو ته خل همدلته دي یو د ډیډیکیټ یا جی پی یو ته یې که نه د خپله زما د کمپیوټر 2 جی بي د بل شیر جی پی یو میموري دا 3.9 جی بي ده